سلامونه د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. په تیرو کې مو د هوره ناول دریمه برخه راسره اورېدلې وه. اوس مو د دې ناول څلورمې برخې ته یو ځل بیا زه واحد الله امان هرکلی کوم. په تیره برخه کې تر دې ځایه را رسېدلي وو چې د محفل مسئول په سږمو کې په ملنډو وپوشېده. خو صحیح ده، لیلا جانې ته د مینې برخه کار ورکه بس، خو واک په خپله خبره ولاړ وه. خو صحیح، خو موږ کله دونه وخت لرو چې بیا تمرین وکړو. تاسې ته موږ نه ښه معلومه ده چې دا ډېر وخت غواړي. خیر دی، لیلا جانه تکړه ده، دستي ځان تیاروي. لیلا جانه مسکی مسکی کېدله. واک بیا وویل صاحب زما په نظر خو دا نشي کېدی. بس لیلا جانه صحیح ده چې تکړه ده، خو بې تمرینه ډېره مشکله ده. مسئول تن په قهر شو. دا چې له دې وروسته څه پیښیږي په دې برخه کې سره اورو. پتا یې څه، د محفل مسؤلیت ستا په غاړه دی که زما؟ څه چې درته ویل کېږي هماغسې وکړه. واک نه غلی کېده. دا دی صاحب، ما درته وویل که محفل ګډوډ شو بیا د ګډوډۍ مسؤلیت هم زما په غاړه نه دی، ستاسې په غاړه دی. نوموړي چې د ګډوډۍ او د هغه د مسؤلیت خبره واورېدله چورتي شو. وروسته له خپلې غوښتنې تېر او هماغه و چې پاتې محفل هم واک او مینې په خوشحالۍ او د همکارانو د چکچکو په بدرګه پر مخ بوته. اوس د ناوې او شا په کوټه کې واک د تېرو چورتونو څخه راووت. ټولې له نظره تېر کړل. هر څوک د خپلې خېټې په غم کې وه. په پای کې بیا سترګې په لیمې او سمسور تم کړې. ناڅاپه یې فکر ته بیا شک لاره پیدا کړه. په زړه کې یې تېر شول، لیمم د مینې غوندې هوښیاره ښځه ده، په هر څه پوهېږي. لوی لاس ځان ناخبره نیسي تر څو سمسور پاتې شي. بل څه معلومه ده که هغوی دواړو په خپلو منځو کې څه رمز او راز ولري او ما تېر باسي. که نه نو سمسور ولې په کارت نه ورکولو خفه نه شو او محفل ته راغی؟ دغه چورتونو د واک هغه ډېره کمه اشتها چې یې لرله هم وسوځوله. په زړه کې د قهر او غضب دیوان په ګرځېدو را ګرځېدو شو او هره شیبه د باندې راوتلو ته چمتو وه. ډوډۍ یې وخوړل شوه. لوښي ټول او سندریز محفل بیا په جوش راغی. د شا او ناوې په کوټه کې واک او لیمه یوازې پاتې شول. په تالار کې سندرغاړي تاو شه راتاو شه ببو یاره نانا سندره ویله. په منځ کې دوی لومړنۍ ټپې دا وویلې: ولا په بله که دې پرېږدم، ولا په بله که دې پرېږدم، که د اتو زامنو مور شي یار دې یمه. او ما د میړوخې لیلا زار کې، ما د میړوخې لیلا زار کې د خپل میړه نه زما ډېر قدر کوي نه. واک لیمې ته وکتل چې د دغه ټپو په وړاندې څه غبرګون ښیي، خو هغه په هنداره کې د خپل ځان او لباس په منظمولو بوخته وه. ټپو ته یې هېڅ پام ونه کړ. د واک په زړه کې وګرځېدل څنګه په مهارت ځان ناګاره نیسي. په همدې وخت کې د هغې خور په خندا راغله او واک یې له لاسه ونیوه. او ښه پاڅېږه پاڅېږه چې ناوخته نه شي، سټیج ته لاړ شئ. واک په سینه کې په بند قهر او نیولې غږ وپوښتل: څه شی؟ هغې هماغسې له مسکا نه په ډکو شونډو او د خورولۍ په ناز د ده لاس کشاوه چې په پښو یې ودروي. پاڅه، نیمه راځي چې خلک بیا ځي. واک ناڅاپه خپل لاس په تیزه کشه او چیغه کړه: او پرېږده ورکه شه، څه خبره ده چې کشول کوې؟ خینه یې په ځمکه ولوېده، سر یې په میز ولګېده. لیمې رامنډه کړه چې مرسته وکړي، خو خور یې خپله جګه شوه. لاس یې سره ته یوړ چې وینې خو به نه وي. خواشینی او رټل شوی احساس یې د بڼو له څوکو د اوښکو څاڅکي وڅڅول. په ژړانده غږ یې په سختۍ له ستوني وایسته: ما ویل چې لاړ شئ سټیج ته، بل شی خو مې نه دي ویلي. زه خپله پوهېږم، زه غلې دې په ځای کښېنه. هغې نور د رټلو زغم نه درلود. شا یې واړوله او په منډه له سترګو پناه شوه. خو د خور تحقیر د لیمې په زړه او څېره کې د رابرسېره کېدونکي طوفان نښې راڅرګندې کړې. هغه چې په پرله پسې توګه ژوره ساه اخیستله له غضبه ډک مخ میړه ته واړاوه. هسې په ځمکه وویشتل او سپکه دې کړه.
واک ته د هغې دا ډول زیږه لهجه د ده په وړاندې د ښکاره کرکې یوه بله بېلګه وبرېښېده، ځکه یې په سینه کې د قهر او غوسې بم وچاودېد او چیغه یې کړه: بد یې وکړل، د تا سره ما د لاسه لکه لتکه شوي ته وایې څه یې وویل؟ زه خپل پلار ته د داسې کار اجازه نه ورکوم. تا بد وکړل، نور زما خور ته داسې خبره ونه کې چې څه ووایي همغسې به واورې. د هغوی غږ په ټول تالار کې اورېدل کېده. خپل خپلوان یې وارخطا یوې او بلې خواته په منډو شول تر څو معلومه کړي چې څه پېښ شوي دي. کله چې له وضع خبر شول، هر یو د خپلې خوا په پلوۍ بله خوا ګناهګاره بلله. خبره د لوی جنګ په لور نږدې کېدله، خو سمسور د لیمې د کلیوالې ترور سره د دغې شرمناکې لانجې څخه د دواړو کورنیو د ژغورلو هڅې کولې. هنرمندانو چې په تالار کې منډې رامنډې ولیدلې سندرې بندې کړې. راغلو میلمنو د شا او ناوې د کوټې څخه د چیغو په اورېدو نور دلته پاتې کېدل بې ګټې وګڼل او ډله ډله له خپلو کورنیو سره په وتلو شول. په پای کې د لیمې د ترور او سمسور په ډېرو هڅو شخړه هواره او دواړه کورنۍ بیرته په خلا شوې. دا وخت په تالار کې یوازې هنرمندان د پیسو د ترلاسه کولو په هیله پاتې وه او بس. هماغه و چې دواړو کورنیو هم محفل ختم اعلان کړ او هر یو خپل کور ته لاړه. اوس د واک قهر یو اندازه سوړ شوی و، مګر په زړه کې د شک پیاله نوره هم په ډکېدو وه. له بله پلوه د دغې پیښې له امله د لیمې ښځینه احساس لکه په توپ ویشتل شوې ښیښه دانه وانه شوی و. تر سبا پورې سترګې له نمه وچې نه شوې. تر کوژدې وروسته د واک په زړه کې هماغه امیدونه ورو ورو په مهوه کېدو وه چې د لیمې سره به د تمام افغانستان د تر ټولو ښکلې جلۍ یا لږ تر لږه د خپل ښار د ښکلې جلۍ د خاوند په توګه د ټولو حسودو سترګو په وړاندې خوشحاله ژوند جوړوي. اوس یوازې د خپلو خلکو له شرمه د میړه تمثیل کوه، مګر لیمه سره له دې چې خپل راتلونکي ژوند ته بې حده اندېښمنه وه، امید یې له لاسه نه و ورکړی. هڅه یې کوله چې د میړه سره د ستونزو د لرې کولو لارې چارې پیدا کړي. سمسور هم بدل شوی و، نه یې د پخوا په څېر له لیمې سره ټوکې کولې او نه له واک سره ډېر تګ راتګ. یوازې د پخوانۍ ملګرتیا په درناوي روغبړ او د کورنۍ د غړو پوښتنه کوله او بس. ټیک یوه میاشت وروسته د واده مراسم ونیول شول. سمسور واده ته هم ونه غوښت او دا ځل هغه هم رانغی، مګر سره له دې د پخوانۍ ملګرتیا پر بنسټ لازمه وګڼله چې دواړو ته د موبایل له لارې د مبارکۍ پیغامونه ولیږي. د واک تندی د شا په کوټه کې د پیغام لیږونکي د نوم په لیدو تریو شو. هغه لا لوستل پای ته رسولی نه و چې د لیمې موبایل د پیغام د ترلاسه کولو خبر ورکړ، خو هغې د لانجې د پیدا کېدو له ډاره پیغام د خپلې ملګرې وګاڼه. مګر میړه د هغې د خبرو په رښتینوالي شک درلود او نیت یې وکړ چې د موخې د پیدا کولو په صورت کې په پټه وګوري چې رښتیا وایي که دروغ. ورو ورو د واده مراسم پای ته ورسېده، خو واک ته تر پایه دا موخې برابره نه شوه. محفل پای ته ورسېد او هغوی په ښار کې تر ګرځېدو وروسته کور ته راغلل. هلته د واک مور و پلار د خپل لومړني اولاد د واده د هوس له امله د ناوې په کوټه ډېر مصرف کړی و. د خوب 2 کسیز خارجي تخت له طلایي روجایانو سره، طلایي پردې، وطني ماور قالیني، د سینګار د المارۍ په سر له څرخېدونکي شرشري او د واده په جامو کې له ګډېدونکو نانځکو سره د خوب څراغ، هره چیر یو تر بله ښایسته د ګلانو ټوکرۍ او د چت دیوالونو په اوږدو له رنګارنګ ډیزاین سره ځوړندو جالیو سړي ته د پخوانیو پاچایانو وختونه په زړه کول. کله چې شا او ناوې دلته یوازې پرېښودل، یودم د دواړو له څېرو د خوښۍ نښې ورکې شوې. سره له دې لیمې تر لږ ځنډ وروسته له خواشینۍ ډکې سترګې د واک په لور واړولې او د اجازې د اخیستلو دود یې په ځای کړ. زه به دا جامې بدلې کړم. واک ځمکې ته په کتلو سر کوږ او اوږې پورته کش کړې. زړه دی. هغې شاوخوا سترګې وګرځولې. یوه وړه دروازه یې ولیدله. دا تشناب دی؟ واک د هو په معنا سره وښوراوه. لیمه خوا یې پاڅېدله. له ځان سره راوړې بکس نه یې یوه جوړه جامې واخیستلې او په هماغې وړې دروازې ننوتله. د همدې موقع څخه په استفادې واک د سینګار د میز له سره د هغې موبایل راواخیست. په بیړه یې د پیغامونو په زیرمه کې وروستی ولټاوه او د سمسور د نوم په لیدو یې څېره له ډېره قهره وپړسېدله. په ژورې ساه اخیستې پیغام پرانیست
او هماغه د مبارکۍ متن یو ځل بیا ولوست چې مخکې په خپل موبایل کې لیدلی وه. اوس یې سترګې له ډېره درده تکې سرې اوښتې وې. موبایل یې په زور په ځمکه وویشت. هغه ټوټه ټوټه د تشناب د دروازې په لور وښویېده. همدا شېبه لیمې دروازه بېرته کړه او د خپلو پښو څنګ ته د موبایل د ټوټو په راتلو پوه شوه چې څه پېښ شوي دي. واک لکه دیو په پشېدو او غورېدو ورغی. هغه ښکلې هوره یې له لاسه ونیوله او په یو ټکان یې تخت ته واره کړه. وروسته یې له غضبه په ډکه څېره او ټیټ غږ چې د کورنۍ نور غړي یې بانوري وپوښتل: تا ولې ما راپټه کړه؟ له لیمې څخه له ډېرې ویرې لاره ورکه وه چې د هغه د قهر د سړولو لپاره څه ووایي. هغې په سونګېدو څو ځله خوله تاو راتاو کړه، خو کومه مناسبه خبره یې ونه موندله. یو دم د واک د ناڅاپي څپېړو له امله یې په غوږ کې کړنګ او په سترګو کې د ستورو تیر راتیر شول. هغې له ناچارۍ د نورو څپېړو د مخنیوي لپاره خپل مخ کلک او په ستوني کې ډوبه ژړا یې پیل کړه. د واک سترګې چې یوه ثانیه هم د لیمې نه بله خواته نه اوښتلې داسې سرې شوې وې چې تا به ویل اوس به ترې وینې وڅاڅي. بدن یې د ژورې ساه اخیستنې له امله داسې وړاندې او وروسته کېده لکه بل څوک چې ټیل وهي را ټیل وهي. ستا او سمسور په منځ کې څه دي؟ همدا مهال له بلې څپېړې لیمه د تخت په بلې خوا وغځوله. وایه څه دي؟ ما درته څو ځلې ویلي چې د هغه سره ونه غږېږي. څو ځلې مې ویلې. دا ځل هغه په تخت پورته شو. د پښو څنګ ته یې پرتې لیمې په ډار او ژړا سترګو ته ور وکتل. داسې ورته وبرېښېدله چې همدا اوس یې وژني. ځکه ژر ژر په شا لاړه او د خبرې د روښانه کولو هڅه یې وکړه. ته به درې؟ ما د دې دپاره درته ونه ویل. د څه دپاره دې ونه ویل؟ وایه بس د څه دپاره؟ ما ویل زه پوهېدم چې ته په قارېږې. ما دې خدای ووهي که بله خبره وه. زه ورسره بیخي غږېږم نه، هغه غږېږي. دا ځل د واک د کلکې لغتې سره لیمه له تخت لاندې ولوېدله. ته نه غږېږې؟ هغه نو ناحقه پیغامونه درلیږي. خدای ته وګوره، زما خبره واوره. ښه وایه پلمې جوړې که پلمې. زه ورسره نه غږېږم. هغه مزدونه نه غږېږي. وایي خلک پوه نشي چې د دوو ملګرو منځ کې خفګان پیدا شوی. د دې دپاره ماته لکه ورېندار احترام کوي. ښه ورېندار ده. ورېندار پیغامونه د میړه نه پټوي. همدې ته ورېندار وایي. هغه څو پرله پسې نورې لغتې هم ورکړې. لیمه د آخ او اوخ او څو ځله اوړېدلو راوړېدلو څخه وروسته بېرته کېناستله او په زاره یې وویل: وا خدایه خو د مبارکۍ پیغام و څه بده خبره خو یې نه ده لیکلې. خدای ته وګوره، ته څنګه انسان یې؟ خو د واک قهر نه سړېده. هغه څو پرله پسې لغتې او ګزارونه نور هم وکړل. وروسته ستړی ستومانه د کوټې په کونج کې کېن. د همدې شپې نه د هغوی هر څه بېل شول: خوړل، څښل، ناسته پاسته او د خوب ځای. خو د کورنۍ غړي په خفګان نه پوهول. لیمې هم هغوی ځکه نه خبرول چې فکر یې کاوه د ستونزې د حل پر ځای به نور شکونه او ستونزې راولاړې کړي. شپې او ورځې تېرېدلې، خو د دوی ترمنځ پېښ شوی واټن کم نه شو. واک هماغسې له خپل ملګري سره د خپلې ښځې په اړیکو شک درلود او سخت ځورېده. شپه او ورځې په دې چورت وهه چې ولې داسې پېښ شول. ډېرو چورتونو او خواشینیو د ژوند سره علاقه کمه کړې وه. اوس یې د موډو هومره خیال نه ساته. څه چې په مخه ورتلل اغوستلی یې. دا یې نه کتل چې پتلون له بلوز له پوټونو سره جوړیږي او که نه. ورو ویښتان هم په نایي لنډ کړي وه. ورو یو بل عادت پیدا کړ. ګهیز به له کوره وختي ووت او سباناري ته به هم رانغی. خو کله چې به مامورین وظیفې ته راغلل وبه یې لیدل چې تر ټولو مخکې هلته دی. غلی به په خپل ځای کې ناست و. ان مینې ته له کتلو یې ډډه کوله. څرګنده نه وه چې په خپل کړي کار پښیمانه وه، که ځان یې د هغې د ګردو جذابو سترګو د لیدلو لایق نه باله. کورنیو ستونزو همدومره اغېز په لیمې هم کړی وه، خو ښکلو شیانو ته د ښځینه لیوالتیا له امله یې په ظاهري بڼه کې دومره نه څرګندېدله. په هر صورت د میړه په هکله ډېرو اندېښنو او سوچونو یې فکر دې نتیجې ته رسولی و چې
چې نوموړی مینې بې لارې کړی دی. کیدای شي کوړې او تعویضونه یې ورباندې کړي، څو ښځه طلاق او خپله ورسره واده وکړي. که نه نو هغې لیمې هېڅ داسې کار نه به کړی چې د دوی تر منځ د اړیکو د خرابېدو لامل شوی وای. دا لکه در له نامعلومې خوا راغی او په دوی نازل شو. که داسې نه وی نو څنګه کیدای شي یو سالم انسان په بل چا هم نه په خپله ښځه د بل چا سره هم نه د خپل ورور په شان ملګري سره بې له کومه علته د ناوړو اړیکو شک وکړي. خو کله چې همدا اندېښنه له همکارانو سره شریکه کړه، هغوی ورته ډاډ ورکړ چې مینه بې ضرره انسان دی. ځان قربانولی شي خو بل چاته زیان نشي رسولی. اوس لیمه حیرانه وه چې د دوی د بدبختیو علت نو څه دی؟ کومه لار کولی شي میړه له غلطو فکرونو څخه راوګرځوي؟ که څه هم له هغه وخته چې واک ګهیز له کوره وتل پیل کړي وه، وهل ټکول یې نه کول، مګر اوس ورڅخه نور هم لرې شوی وه او هغه نه پوهېدله چې چیرې ځي او څه کوي. هر ځل چې به په کوټه کې یوازې په تخت پرېوتله نو په زړه د غمونو بې کچې دروند بار به یې د اوښکو په تویولو سپکاوه. یوه ورځ هماغه کلیواله ترور د خپلې ګرانې ورېرې لیدو ته راغله. لیمې په غېږ کې ښه وژړل، خو دا ژړا یې د هغې د لیدلو د خوښۍ له امله وګڼله. وروسته یې ورڅخه وغوښتل چې له واک سره وغږېږي او له هغې سره کلي ته د څو ورځو لپاره د تګ اجازه واخلي. ترور یې هم بې له ځنډه همدا خبره واک ته ور یاده کړه. عجیبه کار وشو. د لیمې د اټکله پوټه واک په ډېرې خوښۍ ومنله او په سبا یې دواړه ګهیز وختي کلي ته روان شول. ورسره سم واک هم له کوره ووت او سباناري ته هم رانغی. وروسته له دې هغه 3 ورځې سر په سر ګهیز وختي له کوره وته. سیخ د سمسور دوی کوڅې ته یې ځان رساوه او په کونج کې پټ درېده. په دې ډول د خپل ملګري ننداره کوله. سمسور هر ګهیز د سباناري لپاره د تودې ډوډۍ د راوړلو په موخه نانبایي ته روانېده. هغه تر څو کورونه وروسته د لارې د لنډولو لپاره له یوې کنډوالۍ تېرېده او د بلې کوڅې په سر کې له نانبایي څخه ډوډۍ رانیوله او بیرته کور ته ستنېده. کله چې به د کور په دروازه ننوت، واک به له خپل پټنځای نه راووت او د دفتر په لور به روان شو. مګر په 4مه ورځ د څار ځای بدل کړ. دا ځل دی په هماغه کنډواله کې پټ شو چې ملګری ورڅخه بلې کوڅې ته تېرېده. د هغه څېره هم د پخوا په پرتله ډېره پارېدلې برېښېدله. داسې ژر ژر یې ساه اخیستله چې تا به ویل همدا شېبه یې د منډو سیالي ترسره کړې ده. د هر کړپ سره یې شټ وهل او کله چې به یې کوم غږ واورېد نو منډه به یې کړه. سره به یې غلی ورښکاره کړ چې وګوري څه خبره ده. بیا به بیرته پټ شو. هره شېبه یې ساعت ته کتل او داسې برېښېدله چې ورباندې ناوخته شوی وي. سمسور د پخوا په څېر په خپل وخت نانبایي ته د تګ په هوډ له کوره راووت. همدا چې کنډوالۍ ته ننوت، ناڅاپه یې سترګې په واک ولګېدلې چې د دیوال له څنګه د ده په لور را روان شو. سمسور په ډېر تعجب ته دلته څه کوې بچو؟ خیریت خو به وي؟ واک چې په ښي لاس کې لویه چاړه شاته پټه نیولې وه په تریو تندي وویل، ستا سیل ته راغلی یم. زما سیل ته؟ دا څه وایې؟ سمه خبره وکړه، څه مشکل خو به نه وي؟ څېره دې زیړه ښکاري. ورو ورو دواړه یو بل ته نږدې شول. واک ناببره شاته نیولی لاس را مخته کړ. سمسور چې دومره وختي او په دې ځای کې د ملګري لیدلو حق پک کړی و، فکر وکړ چې هغه د روغبړ لپاره لاسونه جوړ کړل. خو واک چاړه د هغه په خېټه کې په پوره زور خښه کړه. سمسور لاخ ویلو سره په دواړو لاسونو خېټه ونیوله. واک په پرله پسې توګه هم کنځلې کولې او هم د چړې ګوزارونه. خو داسې برېښېدله چې زړه یې نه یخېده. په دې وخت کې یو بل تصادف هم پېښ شو. د نورو ورځو اپوټه د سمسور پلار په زوی پسې په همدې لارې راغی، لکه غیبي چې له خطره خبره شوی وي. د زوی د حالت په لیدو یې په چیغه ورمنډه کړه. واک سمسور پرېښود او چاړه په لاس د هغه د پلار په لور روان شو. خو ورسره سم د 2 نورو تنو غږ هم د کوڅې څخه راغی چې په منډه د دوی خواته نږدې کېده او پوښتنه یې کوله چې څه خبره ده. واک وارخطا شو، چاړه یې وغورځوله او په تېښته شو. هغه همداسې بې له ځنډه منډې وهلې.
تر څو چې له ډېرې ستړیا په یو ځای کې دیواله ته پناه ودرې. ویې لیدل چې شاته ورپسې څوک نشته. لږ یې زړه آرام شو. خو کله چې ښي لاس او مخکینۍ لمنې ته پام شو چې په وینو سره دي، نو بیا یې وارخطا شاوخوا نظر واچاوه چې د بل چا خو ورته پام نه دی. په کوڅه کې خلک کم او غام په بیړه په خپل کار پسې روان وه. وروسته یې د اوبو په بمبې پسې سترګې وګرځولې. څنګ ته یې د چټلو اوبو ویاله وه، په هماغه کې لاس او لمنه ومینځل. له بدن څخه یې د چټلو اوبو بوی پورته شو، خو د وینې نښې یې پاکې کړې وې. ورو ورو خلک په سړکونو او کوڅو کې زیاتېدل. د پلان له مخې واک باید په آرامه 3 ورځې خپلې دندې ته تللی وای. د سمسور په جنازه، فاتحه او خیرات کې ګډون کړی وای. وروسته په ملي جامو کې له ځینو اړینو توکو سره د لیمې د وژلو په هوډ کلي ته روان شوی وای. په پای کې له مینې سره واده کړی وای او د خوشحاله ژوند خاوند شوی وای. خو د سمسور د پلار پیدا کېدو د ټول پلان ګډوډ کړی و. فکر یې کاوه چې نوموړي به اوس پولیسان خبر کړي وي او هغوی به ټول هغه ځایونه ولټوي چې د ده د پیدا کېدو امکانات پکې وي. هر څومره چور چې ووایه، یوازینۍ ښه لاره دا وه چې سم د لاسه د کلي په لور وخوځېږي. د لیمې څخه هم د خپلو ټولو بدبختیو غچ واخلي او ځان کومې خواته پټ کړي. مګر د مینې سره بیرته یو ځای کېدل هم اوس اسانه نه وه. اسانه څه چې ناشونې وه. د هغې د ګردو سترګو او مسکو شونډو د بیا نه لیدو درد یې د لیمې په وړاندې غوسه نوره هم زیاته کړه. له ځان سره یې غاښونه وچیچل، خو وروسته یې بیا څېره بدله شوه. د لږې شېبې لپاره یې د مینې په مسکا او ګردو سترګو کې خپل فکر تم کړ. یو دم یې سر ته د هغې د غږ د اورېدو شوق لاره پیدا کړه. پرېکړه یې وکړه چې زنګ ورته ووهي او ووایي چې بل چاته یې ټلیفون کاوه. سهون هغې ته تېر شو، لاس یې وګوت کړ، مګر ټلیفون یې په جیب کې نه و، لکه چې په هغې کنډوالۍ کې ترې لوېدلی و. په دې وخت کې وړاندې په څلور لارې کې په پولیسو سترګې ولګېدلې چې له وسلو سره روان و. ژر پټ شو، هسې نه چې په ما پسې ګرځي. نورې باید له دې ځایه پښې سپکې کړې وای. هماغه و چې په بیړه د کوڅې بل لوري ته روان شو. غرمې ته لا لږ وخت پاتې وه. لیمې په انګړ کې په ډېر شوق سیل کاوه چې ترور یې څرنګه په تناره کې ډوډۍ پورې کوي. مخې د اور په تپ تک سوره وښتی وه. همدا مهال دروازه بیرته شوه. واک دریشي کړی، له ګډوډو ویښتو او تښتېدلي رنګ سره په دروازه کې څرګند شو. د ترور تندی ورین او په سینه ډنګره څېره یې مسکا خپره شوه. خو د لیمې رنګ د واره وتښتېد چې بیا څه پېښ شوي. هغه دلته څنګه راغی؟ ځکه یې مخکې تر سلامه وپوښتل ولې خیریت خو دی؟ واک مصنوعي مسکا وکړه. بس خیر و خیریت دی. السلام علیکم ترورې، تاسې ښه یئ؟ د ترور د زنې شین خال نور هم پراخه او په خولې کې د وتلي غاښ کنډو را څرګند شو. وعلیکم بچیا، سترګې مې روښانه. ته ودرې، اول ځل زما کور ته راغلی. په منډه کوټې ته لاړه، لږ نقل یې راوایستل او د واک په سر یې وشیندل. ته راشه چې اوس دې نو ښکل کړم. څنګه و مور دې، پلار دې ښه و؟ واک چې ژر یې ساه اخیستله د هو په معنا سر وخوځاوه. بس سلام یې کاوه. وعلیکم. ښه نو دونه ژر مې لور پسې راغلی؟ لږه خو یې پرېږده، تا سره خو ټول عمر ده چې لږ وخت موږ سره هم تېر کړي که نه؟ نه ترورې، ما ویل زه به هم څو ورځې دلته تېرې کړم، بس تازه هوا به تنفس کړم، بیا به دواړه یو ځای بیرته ښار ته ځو. لیمه هکه پکه ولاړه وه. هغې د واک په خبرو باور نه درلود. لیدلې چې د میړه وضع یې هماغسې ده لکه هغه به چې اندېښمنه او په قهر وه. تر ټولو مهمه دا وه چې هغې احساسوله چې د میړه کتلې هم د پخوا په څېر نه دي. بدن یې له ډاره رېږدېده. ترور یې په مهربانۍ د واک د خبرې په ځواب کې وویل ښه دې وکړه بچیه، سترګې په بڼو نه درنېږي چې کلونه تېر کې څوک به در باندې تنګ نه شي. لیمې ته معلومه ده ځئ، هغه د نیالګي سوري ته مې لیمې ته ځای جوړ کړی دی، همالته کښېنئ. ځئ،
تر څو هغوی د نیالګي سیوري ته رسېدل د ترور بچیان د هرې خوا نه راپیدا او د واک سره په روغبړ او ټوکو بوخت شول. غورې تر ماسخوتنه روانې وې. بالاخره د ملاستې پر مهال دواړه په کوټه کې یوازې پاتې شول. واک لیمې ته ټوله کیسه ټکي په ټکي وکړه. یوازې د هغې په هکله د خپل پلان څه ونه ویل. وروسته یې په سړه سینه خو په زړه کې په ملنډو د هغې عکس العمل څاره. واک لیدل چې لیمه ډېره وارخطا شوه. رنګ یې تک زیړ واوښت او په قهر یې وویل دا دې څه وکړه؟ هغه د مېرمنې د ځورولو لپاره ځواب ورکړ ښه مې وکړه. خاینان د همدې دپاره دي چې مړه شي. او وی تا ته څونه ووایه؟ ته هېڅ په خبره نه پوهېږې. هغه هېڅ ګناه نه وه کړې. هغه تا ته ورور ویل. ستا دپاره یې ما ته ورېنداره ویله. اوی خدایه دا څه وشوه؟ او پرېږده ورېندار نه وه، بس لمرداریان یې په زړه کې وې. لیمې له ډېره ډاره په خولې لاس ایښی وه او سترګې یې نمجنې وې. وروسته یې په ژړاند غږ وویل اوس هغه خو مړ شو، خو تا ځان په لوی غم ککړ کړ. د دې نه به څنګه ځان خلاصوو؟ واک چې د هغې حرکات په ځیره څارل په ملنډو وروځې پورو ته واچول. هغه یودم مخ په قبله کېناستله او خدای ته یې لاسونه پورته او په ژړاند غږ یې په دعا پیل وکړ. او ای خدایه ته هم د دې غټ مشکل خلاص کې. ته موږ باقي د غمه تا ته خو اسانه ده. ما خو د کوژدې نه پس یوه ورځ سمه ونه لیدله. هغې ډېر وژړل. وروسته یې زیاته کړه د یوې خوا میړه راته بد دی، ناقه تهمتونه اوس دا بل غم. واه خدایه موږ څه ګناه کړې ده؟ الله خدایه ته خو مې میړه وساتې، په موږ رحم وکړې. زړه مې اوبه دی، نور د غم طاقت نه لري. وروسته یې بیا پلو سترګو ته ونیو او ښه واک هماغسې په ملنډو ورته کتل. لیمن آرامه په کوټې کې یوې او بلې خوا ته وګرځېدله. وروسته راغله، د واک په سر یې لاس تیر کړ. درنو اوریدونکو، د هوره ناول څلورمه برخه مو همدومره وه. له ملتیا مو مننه.